السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبرې د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو خبر شیر کو او د پاکستان د کرکټ مینوالو سره هم ډېر ملګري تپوس کوي د نوین الحق په باره کې چې یاره نوین الحق نه په آی پی ایل کې دغه شنو دا دی پی ایس ایل دی کې پک شو، نو دا ولې د دې په شا باندې څه دي. نو دوستانو دې ویډیو کې درته وایم ډېر ملګري دي د افغانستان کرکټ مینوال دي چې کوم دا مطلب نفرت خوري او د نفرت ویډیوګانې کوي چې یاره نوین وایي چې یاره زه د غریبانانو په پی ایس ایل کې دغه غریبانانو لیگ کې زه نه لوبېږم. نو د پاکستان سوپر لیگ له خدای پاک عزت ورکړی، خو د هغه نفرت چې کوم خلک نفرت جوړي دا خلک دا ویډیوګانې کوي. ګوره نوین الحق چې کوم خلک بیانونه ورکوي هغه سي فضول دي، خو د هغه کومه مجبوري ده. نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې وایم چې د نوین خپل زړه کې څه دي. هغه به آی پی ایل لځي خو اوس نه، تقریبا دا چې څه ټایم کې رانږدې شي او دا چمپیون ټرافي وشي. خو دا درته وایم چې نوین الحق به بیا لاړ شي، خو که میچ کې به یو میچ نیم کې به والي یا به وانلي، نو د هغې نه مطلب څه شو. د پاکستان د پی ایس ایل دا ډیر خو که نور څه نو د دې هغه ګپ شپ خپل پښتانه رونه خپل مسلمانان خپله هغه مینه محبت، نو د زه یم چې دا به ډېر خو د پېښور زلمي والا اخیستو. نو والله مونږ پې خپله هم خبرو نوین الحق د پېښور زلمي سوه او پېښور زلمي زمونږ خپل ټیم دی، مونږ یې سپورټ کوو. نو خفه شو، خو نوین الحق دا خو نه که ځکه چې آی پی ایل دی ورته سپک وکته د انډیا چې کوم خلک دي، او اوس هم دا د نیوز ورپورې خندا کوي د انډیا نیوز نوین الحق پورې کمې خنداګانې کوي، ویډیوګانې تاسو ورشئ وګورئ. نو هغې ورپورې خنداګانې کوي او دغه سپکې ورته وکته چې ویې نه اخیستو، اوس بیا دې نه بعد اخلي د چمپیون ټرافۍ نه بعد چې بیا آی پی ایل شروع کېږي، نو بیا به واخلي یا یو میچ نیم کې به وله مکور کړي یا به ور نه کړي. نو هغې نه مطلب څه شو، دلته پاکستان لیگ کې خو که نور څه نی صحیح ده، پیسه پکې کمه ده، خو دا دی چې د لوبو هغه مزه په آی پی ایل کې نشته څومره په پی ایس ایل کې ده. نو ډېر د افغانستان د کرکټ مینوال وایي چې دا ولې، خو دا داسې حساب شوی دی چې دا به اخره کې د چمپیون ټرافۍ نه بعد دی ځي آی پی ایل ته، او بیا به هغه رنګې مزه هم یو میچ نیم کې به یا مکور کړي یا ورنه کړي. تاسو اتېر ځل کتلي ګوربزلې په یو میچ کې مکور کړی وه په آی پی ایل کې. نو دا یې واخلي بس یو میچ نیم کې بس هلته د انډیا په لیګ کې خو ډېرې پیسې دي. نو په دغه وجه او د پاکستان سوپر لیګ چې دی دې کې پیسه نشته، خو د دې خوند او مزه ډېره زیاته. د انډیا نیوز وایي چې د آی پی ایل دومره ویورز نشته چې څومره د پاکستان سوپر لیګ دی. نو دوستانو دغه د نوین الحق ویډیو وه، په ویډیو رانه خفه نه شئ، د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او باد اوسئ، د خدای په امان.